بسم الله الرحمن الرحيم. امر حاضر معروبان ونسقلا ادعواني دعا يدعو دباب سخا د صرف کبیر گردانونا ذکر کېدل او بیانېدل. په تیر سبق کې د امر حاضر معلوم او دارنګي د امر غائب او متکلم معلوم او مجهول گردانونه ذکر شوی و. اوس دې ځینې علامه صاحب د امر حاضر معروف بانونی ثقیله گردانونه ذکر کوي. نو فرمای امر حاضر معروف بانونی ثقیله. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان بحث اسم فاعل پوری او خبر بیانول دي او خبر ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرته د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله گردان ذکر کی ذهن پیدا. دوهم نمبر خبره په ادعون صيغه کې دواب د واپس راتللو وجب درته ذکر کی او د باقی صيغو د تعلیلاتو طرف ته به اشاره وکړي. دریم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه به درته د امر غائب او متکلم معلوم بانونی ثقیله گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې امر غائب او متکلم معلوم بانونی ثقیله د مفرد لفظی په مفرد لفظی صيغو کې د واپس راتللو وجه او سبب بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره څه شو؟ د امر غائب او متکلم معلوم بانونی ثقیله په مفرد لفظی صيغو کې د واپس راتللو څه به ذکر کی درته وجه او سبب. کوم واو چې حذف شوی و د دې گردان د مفرد لفظی په صيغو کې دا محذوف او واپس راغلی دی یا راځي ولې دا سبب او وجه ذکر. پنځم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرته د امر غائب او متکلم مجهول بانونی ثقیله گردان ذکر کی. شپږم نمبر خبره د دې امر غائب او متکلم مجهول بانونی ثقیله په مفرد لفظی صيغو کې د یا واپس راتللو سبب او وجه ذکر کی. اون نمبر خبره د نهي گردانونه او د صيغو د تعلیلات طرف ته به کی اشاره وکي. نو دا و خبره په نن سبق کې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه شی وا چې د دعا يدعو د باب څخه بدرته د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې بار سره ذکر کوي امر حاضر معلوم بانونی ثقیله گردان د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله. ادعونا ادعواني ادعونا ادعنا ادعوناني بعد اوردن نونی ثقیله در ادعو واوی محذوف راکب سبب وقف حذف شده بود حالا وقف نمانده باز اوردن و فتح دادن. دوهم نمبر خبره څه شي؟ دوهم نمبر خبره دا چې په ادعون صيغه کې د واو واپس راتللو سبب او وجه بدرته ذکر کی او د باقی صيغو د تعلیلات طرف ته اشاره وکړي. نو دا دوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. نو فرمایي در ادعو واو محذوف. علامه صاحب فرمایي ادعو
واحد مذکر امر حاضر معلوم په صيغه کې چې کم واو د وقف د وجه نه حذف شوی و دغه واو په ادعون صيغه کې واپس راځي. دا واو په ادعون صيغه کې څه کی واپس راځي. واپس ولې راځي؟ واپس ذکر راځي د دې د وجه نه راځي چې په ادعون صيغه کې د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې هغه وقف دی هغه د حذف کېدلو سبب باقی پاتې نه دی. کوم د حذف کېدلو سبب چې و په ادعو کې چې دی واو د وقف د وجې نه حذف شوی و دلته په دې ادعون صيغه کې دا وقف باقی پاتې نه دی. وقف ختم شوی دی نو چې وقف باقی پاتې نه دی نو هغه محذوف واو چې د واو د وقف د وجې نه کوم واو حذف شوی هغه په دې ادعون صيغه کې څه شو واپس راغی او واو ته څه ورکړلی شو فتحه. او د دې امر حاضر معروف بانوني ثقیله چې کومې باقي صيغې دي په هغو کې تعلیلات او تغییرات وای د معمول مطابق شوي. څه مطابق؟ معمول مطابق. څه مطلب د معمول مطابق تغییرات او تبدیلات او تعلیلات شوي؟ د معمول مطابق مطلب دا چې په مضارع کې کوم تعلیلات شوي وو همغه تعلیلات او همغه تغییرات دلته هم دي. همغه تغییرات او تعلیلات دي د هغې نه علاوه کوم بل نوی تغییر او تبدیل او تعلیل پکې نه دی شوی. او دارنګې د صحیح په صيغو کې چې د نونې ثقیله د راتللو د وجې نه کم تغییرات او تبدیلات کېدل هماغه دلته هم شوي. په دې پوه شئ. ګورئ دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي در ادعو په ادعو کې واوې محذوف را محذوف واو په ادعو کې چې کوم واو څنګه شوی او د وقف د وجې نه څنګه شوی محذوف شوی و حذف شوی و کې به سبب وقف حذف شده بود چې د وقف د وجې نه څنګه و حذف شوی و. په ادعو واحد مذکر امر حاضر معلوم کې مخکې تیر شوی دی. دغه واو چې دی د واپس راغی ولې راغی وحالا وقف نه مانده. اوس دلته په ادعون صيغه کې چې دی وقف باقی پاتې نه شو باز اوردن دغه واو واپس راوړلی شو و فتحه دادن او دی واو ته فتحه ورکړلی شوله. په ادعو کې چې کوم واو څنګه شوی و حذف شوی و د وقف د وجې نه. د څه شي د وجې نه؟ وقف د وجې نه چې په ادعو کې کوم واو حذف شوی و دغه واو چې دی واپس راوړلی شو په ادعون صيغه کې. واپس ولې راوړلی شو؟ واپس ځکه راوړلی شو د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې هغه څه شی دی وقف هغه سبب په دلته په ادعون صيغه کې باقی پاتې نه دی. چې پاتې نه دی واپس څه شو راوړلی شو فتحه ورکړلی شوله. و در دیگر سیاق او په باقی صيغو د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله کې حسب معمول تغییرات کردن د معمول مطابق تغییرات شول. د څه مطابق؟ د معمول مطابق په دې باقی صيغو د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله کې تغییرات شوي دي. څه مطلب؟ مطلب دا چې په فعل مضارع معلوم کې چې کوم تغییرات شوي و کوم تعلیلات شوي و همغه تغییرات او تعلیلات دلته هم دي. امر غائب و متکلم معروف بانونی ثقیله لیدعون. دریم نمبر خبره څه شی وه؟ دریم نمبر خبره دا وه چې د عاید د باب څخه به درته د امر غائب او متکلم معروف بانونی ثقیله گردان ذکر کی. نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کی. نو فرمای امر غائب گردان دا امر غائب و متکلم او د متکلم معروف بانونی ثقیله د معروف بانونی ثقیله لیدعونا لیدعوانی لیدعونا لتدعونا لتدعوانی لیدعونانی لیدعونا لندعونا. در لیدعونا و خوات شواو کی بسبب جزم افتاده بود باز امدا مفتوح شده. سلورم نمبر خبره څه شوه؟
څلورم نمبر خبره مالې دا به درته ذکر کی چې د امر غایب او متکلم معلوم بانون ثقیله مفرد لفظي صيغو کې د واو د واپس راتللو څه به درته ذکر کی وجه چې د دې گردان د مفرد لفظي په صيغو کې هغه محذوف واو د څه د وجې نه واپس راغلی ولې واپس راغلی د دې سبب او وجه به درته څه کی ذکر نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي در لیدعونا واخوات شواو کې به سبب جزم مفتاده بود علامه صاحب فرمایي لیدعونا او د دې چې کم هم مثل صيغې دي یعنی د مفرد لفظي صيغې مفرد لفظي صيغې بار بار ویلې شوي چې څه ته ویلې کېږي علامه صاحب څه فرمایي لیدعونا او د دې چې کم هم مثل صيغې دي یعنی د مفرد لفظي په صيغو کې واو چې ده واپس راغلی دی واو ولې واپس راغلی واو واپس ذکر راغلی د واو د حذف کېدلو چې کم سبب او علت و چې هغه جزم و هغه اوس په دې صيغو کې باقي پاتې نه دی په دې صيغو کې څه دی باقي پاتې نه دی نو چې کم د حذف کېدلو د واو کم سبب او علت و هغه باقي پاتې نه دی په دې صيغو کې چې باقي پاتې نه دی چې هغه جزم و هغه علت و سبب نو واو واپس څه شو راغلی په دې پوه شوئ لیدعونا او د دې چې کم هم مثل صيغې دي په دې کې واو چې دی واپس څه شی دی راغلی دی کم واو هغه واو چې هغه د امر غایب او متکلم معلوم په صيغو کې څو حذف شوی و لیدعو لتدعو لادعو لندعو په دې صيغو کې چې کم واو د جزم د وجې نه حذف شوی و دغه واو دلته په بانون ثقیله د امر غایب او متکلم معلوم بانون ثقیله د دې مفرد په صيغو کې څه شو واپس راغی واپس ولی راغی واپس ذکر راغی د دې واو د حذف کېدلو چې کوم سبب او علت و چې هغه جزم و هغه دلته اوس باقي پاتې نه دی ولې نه دی ځکه د لیدعو په آخر کې چې کله موږ نون ثقیله راوړلو نو هغه د جزم چې و هغه څه شو ختم شو جزم څه شو ختم چې جزم ختم شو نو واو څه شو واپس راغی او واو ته فتحه ورکړلی شوله فتحه ځکه ورکړلی شوله چې نون ثقیله د دې مفرد لفظي په صيغو کې د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه او باقي صيغو کې تعلیلات هغه د معمول مطابق دي څه مطلب یعنی د امر غایب او متکلم معلوم په صيغو کې چې کم تغییرات او تعلیلات او تبدیلات شوي هماغه دلته هم ګورئ در لیدعونا په لیدعونا صيغه کې واقعاتش او د دې چې کوم هم مثل صيغې دي واو کې به سبب جزم افتاده بود هغه واو چې هغه د جزم د وجې نه غورځېدلی و باز امده هغه واو واپس راغی مفتوح شده او فتحه ورکړلی شوله مفتوح شو کم واو چې په لیدعو لتدعو لادعو لندعو په دې صيغو کې د مفرد لفظي په صيغو کې د جزم د وجې نه حذف شوی و غورځېدلی و هغه واو په لیدعونا او دې چې کومه مثل صيغې دي په دې کې څه شو واپس راغی واپس ولې راغی واپس ذکر راغی د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې هغه جزم دی هغه باقي پاتې نه دی ختم شو ذکر راغی دیگر هم حسب معمول سو باقی صيغې د امر غایب او متکلم معلوم بانون ثقیله دا د معمول مطابق دی معمول مطابق څه مطلب دی امر مجهول بانون ثقیله پنځم نمبر خبره څه شوه پنځم نمبر خبره مالې دا به درته ذکر کی د دعا یدعو د باب څخه به درته د امر غایب او متکلم مجهول بانون ثقیله څه ذکر کی گردان دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په عبارت سره امر مجهول بانون ثقیله گردان د امر غایب او متکلم
مجهول بانونی ثقیلا لیدعین تا آخر بصورت مضارع مجهول بانونی ثقیلا علامہ سے فرمائی دا د مجهول بانونی ثقیلا دا بعینه پشاند مضارع مجهول بانونی ثقیلا دی بعینه پشاند چا دی د مضارع مجهول بانونی ثقیلا د لیدعا ین پشاند دی د چا پشاند لیدعا بعینه د هغې پشاند دی خو صرف فرق دومره دی چې په مضارع مجهول کې چې په اول کې کم لام راته هغه لام د تاکید او لام د تاکید مفتوح وي او دلته د امر په د صيغو په اول کې چې کم لام راځي دا لام د امر دی او لام د امر دا څه شی وي مکروه صرف دومره فرق دی نور گردان هماغه شانتی دی هماغه شانتی ګوره لیدعین تاخر لیدعین تراخر پوری په صورت مضارع مجهول دا په شکل او صورت مضارع مجهول بانونی ثقیلا د بانونی ثقیلا دی سوای ان کې علاوه د دینه کلامین مکسور چې د دې لام مکسور دی د دې امر مجهول بانونی ثقیلا ولام مضارع مفتوح ولام د مضارع مفتوح در لیدعین واخواته بسبب انعدام جزم یارا کی اصلی الف محذوف بود باز اوردن شپږم نمبر خبره سوا شپږم نمبر خبره دا وا چې د امر غایب متکلم مجهول بانونی ثقیلا د مفردی په مفردی لفظی صيغو کې چې کما یا واپس راغلی دغه سبب او علت بدر ته ذکر کی نو دا شپږم نمبر خبره الله مصیب ذکر کوي فرمای در لیدعین واخواته بسبب انعدام جزم یارا کی اصل الف محذوف بود باز اوردن علامہ صاحب فرمائی لیدعین او د دې چې کم هم مثل صیغې دي یعنی د مفردی لفظي صیغې په دو کې د جزم نه پاتې کېدلو د وجې نه د جزم د ختمېدلو د وجې نه یا چې دغه یا اصل د محذوف الف دا نو دغه یا واپس شوله راوړلی شوله لیدعین او د دې چې څه شی دي هم مثل صیغې دي لیدعین او د دې چې څه دي هم مثل کومې صیغې دي په دو کې د جزم د نه پاتې کېدلو د وجې نه د جزم د ختمېدلو د وجې نه کوم جزم هغه جزم چې چېرته راغلی و د امر غایب او متکلم مجهول په صيغو کې هلته موږ ویلي وو د جزم د وجې نه څه حذف شوی دی الف نو په دې صيغو کې د جزم د نه راتللو د وجې نه د جزم د ختمېدلو د وجې نه یا چې دغه یا اصل د څه شي دی د محذوف الف دا یا واپس څه شوله راوړلی شوله الف را نوړلی شو الف ولې را نوړلی شو الف ځکه را نوړلی شو چې کله موږ د دې امر غایب فعل مجهول په صيغو د مفرد د لفظي د صيغو په آخر کې نون ثقيله ولګوه نو نون ثقيله موږ ویلي وو چې د خپل ځان نه په دې پنځه صيغو کې فتحه غواړي مخکې څه غواړي فتحه نو الف چې دی دا قابل د حرکت نه دی چې قابل د حرکت نه و دغه الف چې د کم حرف نه بدل راغلی و د الف چې کم اصلي حرف و دا چې د کم حرف نه بدل راغلی هغه اصلي حرف واپس څه شو راوړلی شو هغې ته حرکت د څه ورکړلی شو فتحې ورکړلی شو نو څنګه جوړ شو لیدعا ین په دې ورسېدلې او پاتې شو د امر د نون خفیفه او صیغې د امر چې کومې څه صیغې دي د نون خفیفه وایي هغه چې دی د دې امر په نون ثقیله صیغو باندې قیاس کوي او ګردانونه یې څه کوي وکوي دې په شان دي همدغه طریقې باندې جوړېږي څه پکې نشته ګورئ وای در لیدعین صیغه کې واخواتی وای دې چې کومه مثل صیغې دي بس سبب انعدام جزم د وجې د
نراتللو د جزم نه یا راکې اصل الف محذوف و یا چې دا اصل د محذوف الف و بعض آوردن دا یا واپس راوړل شوله چې راکې ځکه چې الف قابل فتحه چې الف دا قابل د فتحې کې نون ثقیله ان لم یقاهد چې هغه فتحه نون ثقیله غوښتله نبود دا نو نون خفیفه جمیع صیغ امر د امر د نون خفیفه ټولې صیغې بقیاس نون ثقیله متوان دریافت د نون ثقیله په صیغو باندې قیاس کولو سره معلومېدلی شي څنګه چې د نون ثقیله صیغې دي هماغه شان د نون خفیفه هم دي کوم ځای کې چې واو واپس راځي او کوم ځای کې چې یا واپس راځي په دې خفیفه صیغو کې هم هماغه صیغو کې واو او یا واپس راځي نهی معروف لا یدوم نمبر خبره څه شوه چې ګردانونه د چا به درته ذکر کړي د نهي او د نهي د صیغو د تعلیلات طرف ته به اشاره وکړي نو دا اوم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي نهي معروف لا یدعو لا یدعو لا یدعو لا تدعو لا تدعو لا یدعون لا تدعو لا تدعي لا تدعون لا ادعو لا ندعو بوضع لم یدعو تاخر دا په طرز او طریقې د لم یدعو د تر اخره پورې یعنی څنګه چې په لم یدعو نفي جحد بلم کې د مفرد لفظي په صیغو کې د آخر نه واو حذف کېده دغه شانتې دلته هم د نفي د لای نهي د مفرد لفظي په همغه پنځه صیغو کې د آخر نه څه حذف کېږي واو حذف کېږي نهي مجهول بقیاس لم یدع نهي ګردان د نهي مجهول دا په طرز او طریقې د لم یدع مجهول دی تر آخره پورې یعنې څنګه چې هلته د نفي جحد د مجهول د مفرد لفظي د صيغو د اخر نه الف حذف کېده همدغه شان دلته هم څه حذف کېږي الف حذف کېږي نهي معروف بانوني ثقيله لا يدعون گردان د نهي معروف بانوني ثقيله لا يدعون لا يدعون تا اخر تر اخره پورې مجهول لا يدعين لا يدعيان تا اخر تر اخره پورې بقیاس په طریقې د امر بانوني ثقيله په طرز او طریقې د چا باندې راځي د بانوني ثقيله د امر بانوني ثقيله غوندې دی هیڅ تغیر او تبدیل پکې نشته هماغه شانتې دی صحیح کوم ځای کې چې واو واپس راته دلته هم واو کوم ځای کې چې یا واپس راته دلته هم څه راځي یا واپس راځي نون خفیفه را هم برین قیاس می باید بر اورد او پاتې شو د نهي د خفیفې چې کومې صیغې دي وایي هغه په چا باندې قیاس کوي په همدې باندې د نهي د ثقيله په صيغو باندې قیاس کوي او څه کوي صيغې راوباسي او راوړي ویک څه سختي نه دي نون خفیفه را بر همین قیاس می باید بر اول صيغې د نون خفیف فعلرا هم برین قیاس په همدې باندې قیاس کوي می باید بر اول او راوړل پکار دي را بر همین قیاس یا په همدغه طریقې باندې می باید بر اول راوړل پکار دی څه ګران یا مشکل نه دي نو نن سبق مشتمل په څو خبرو په پک خبرو باندې و